په زغالو باندې د خوندورو کبابونو اصلي مزه. نن به درته وښیم چې څنګه نرم، جوسي او خوشبویه کباب په اسانه تیار کړئ. ویډیو تر پایه وګورئ، لایک او سبسکرایب مو هیر نسی ترڅو نورې خوندورې طریقې هم در سره شریکې کړم. که غواړئ چې خوندور او د رستورانت په شان کباب تیار کړئ، نو پسته غوښه انتخاب کړئ چې لږ وازده ولري او هډوکی ونه لري. لکه څنګه مو چې ولیدل، لومړی مې غوښه ښه پاکه ومینځله، بیا مې وړه وړه ټوټې کړه. دلته مې 3 پیازه پرې کړل، په ګراینډر کې مې واچول او ښه مې میده کړل. بیا مې په یو جالۍ ټوټه کې واچول او د پیازو اوبه مې ترېنه جلا کړې. د پیازو اوبه مې په غوښه کې واچولې ترڅو غوښه ښه نرمه سي او کباب مو ډیر نرم، جوسي او خوندور پوخ سي. ورپسې مې یو قاشوغه د وچې هوږې پوډر ور زیات کړ. دلته راسره تازه هوږه نه وه، نو ځکه مې د وچې هوږې استعمال وکړ. یو قاشوغه مالګه، یو قاشوغه تور مرچ، 4 قاشوغه په اندازه باندې مې غوړي ور اضافه کړل. یو دانه لیمو اوبه مې هم پې واچولې. مواد مې ټول ښه سره ګډ کړل. یو پلاستیک مې ترېنه تاو کړ. 8 ساعتونو لپاره مې پرېښوده چې ښه اخته سي. که وخت کم وي نو کولی سئ 1 یا 2 ساعته یې هم کېږدئ، حتی 1 ساعت هم بسنه کوي. په دې کباب کې ډېرې مسالې مه اچوئ، یوازې هوږه، تور مرچ، مالګه، غوړي او لیمو پکې اچوئ. که ډېرې مسالې پکې واچوئ، د غوښې خپل اصلي خوند او مزه له منځه ځي او کباب مو خوندور نه پخیږي. کله چې غوښه ښه مرینیټ سي، بیا یې په همدې ترتیب سیخانو کې ورکوو او تیاروو یې چې په زغالو باندې پوخ سي. دلته مې یو څو دانې رومیان هم په سیخانو کې کېښوده. بیا یې له کباب سره یو ځای په زغالو باندې پخوم.
کله چې غوښه په سیخ کې ورکوو نو باید د ټوټو ترمنځ لږ واټن پرېږدو. په دې سره کباب ښه او یو شان پخیږي. که واټن نه وي نو منځ یې خام پاتې کېدای سي. دلته مو زغالو ته اور واچوه ترڅو ښه وسوځېږي او انګار سي. مخکې له هغې نه چې کباب په زغالو باندې کېږدو لږ مالګه مو په سکروټو واچوله. دا ځکه چې د کباب د پخولو پر وخت وازده څاڅي او اور اخلي، خو مالګه د اور د زیاتېدو او لمبې مخه نیسي. کباب پوخ سو نو ما دلته ورته ګرمه ډوډۍ هم پخه کړه. دا ډوډۍ زه له بازار نه اخلمه، تیارې نیمې پخې دي خو زه یې یو څه نورې هم پخوم. له دې ډوډۍ څخه برګر او شورمه هم ډیر خوندور تیاریږي. دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. که مو ویډیو خوښه سوې وي دوستانو نو هیله کوم لایک او سبسکرایب مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای مو سپارم.